بسم الله الرحمن الرحیم. شاه محمود واقف یم ستاسې په درنه خدمت کې. زموږ د ننني درس عنوان ده پدر. په شپږمه صفحه کې پدر معنا پلار. په دې کې دوه کسان دي، احمد او محمود، یو د بل سره خبرې کوي. لومړی توجه وکړئ عبارت ته. احمد کی توپ را آورد. محمود پدر توپ را آورد. احمد پوپل با توپ چه می کند؟ محمود پوپل با توپ بازی می کند. احمد پوپل توپ بازی را خوش دارد. محمود بله پوپل توپ بازی را بسیار خوش دارد. معنا: احمد او محمود په خپل منځ کې خبرې کوي. احمد پوښتنه کوي: احمد کی توپ را آورد؟ چا توپ راوړ؟ محمود جواب ورکوي: پدر توپ را آورد. پلار توپ راوړی دی. احمد بیا پوښتنه کوي: پوپل با توپ چه می کند؟ پوپل په توپ باندې څه کوي؟ محمود جواب ورکوي: پوپل با توپ بازی می کند. پوپل په توپ باندې لوبه کوي. احمد بیا پوښتنه کوي: پوپل با توپ بازی را خوش دارد. آیا پوپل دغه د توپ لوبه خوښوي؟ محمود جواب ورکوي: بله هو پوپل توپ بازی را بسیار خوش دارد. پوپل لوبه ډیره خوښوي. محترمو دوستانو، بیا چې تاسې په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسې پر پاک الله سپارم. د الله په امان.